د پښتو پوسټ چینل درنو لیدونکو څو ورځې وړاندې چې د پیښور په بالا ماڼۍ کې کومه دردونکې واقعه شوې وه چې د شپېتو کالو په عمر کې یوه ښځه چې بچي هم دي هغه خپل ورونو رانیولې ده او په دې وجه باندې وهلې وه چې د دوی نه یې په خپل کور کې حصه غوښته یا یې دوی ته ویل چې زما د کور نه ووځئ. دغه ښځه په خپله یو نوې انټرویو کې وایي چې دا کور ما اخیستی او په دې کې ډېرې پیسې ما لګولې دي او لږې پیسې مې راته پلار راکړې وې چې ویل یې زه به هم در سره په دې کور کې شریک شم. خو د هغې نه پس زما رونه راغلل او ما سره یو ځای په کور کې اوسېدل یې شروع کړل. دا ښځه وایي چې ما ته مې رونو هېڅ هم نه دي کړي خو د هغې په بدل کې ما مې ټولو رونو لا هم ودونه کړي دي او خپله مشره خور هم ما واده کړې ځکه چې ما 15 کاله په یو شعبه کې نوکري کړې ده او د هغې نه پس مې 13 کاله کېږي چې زه په پی ټي وي کې نوکري کوم او ښه تنخواه اخلم. دا ښځه وایي چې زموږ په ریګي للمه کې هم یو پلاټ شته چې 10 مرلې دی او هغه مې هم پلار کوشش کوي چې زما رونو پسې ولیکي نو زه به اوس د خپل حق پوښتنه کوم. دغه ښځه وایي چې زموږ په کور کې دا لانجې او مسایل د ډیر وخت نه شروع دي ځکه چې رونه مې غواړي زما په دې کور باندې قبضه وکړي حالانکې د هغوی ما سره په دې کې دومره حصه نشته ډیره کمه او لږه حصه یې ده خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا هر څه خپل ځان ته کړي او په ما باندې مخکې هم ډیر زیاتی کړی دی او پلار مې هم غوښتل چې دا کور د خپلو زامنو په نوم کړي. دا ښځه وایي چې زه به اوس د خپل حق پوښتنه هم کوم ځکه چې دوی په ما باندې د مرګ ګزارونه وکړل او کوم وخت کې چې دوی په ما باندې حمله کوله نو زما زوی په کمره کې موبایل ایښی او دغه ریکارډینګ یې کړی دی. هغه وایي چې زه د حکومت نه او د اعلی حکامو نه د انصاف کولو غوښتنه کوم او ماته د انصاف راکړل شي. قدرمنو دوستانو رښتیا هم موږ د تورسرو د وهلو خلاف یو په خپله ښځه خور یا مور باندې هېڅکله هم لاس اوچتول نه دي پکار او که داسې درندګان انسانان پیدا شي نو حکومت له پکار دي چې هغوی له سخته سزا ورکړي او داسې سزا ورکړي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو او تازه خبر تر همدې ځایه ستاسو ټولو ډیره مننه کوم.